دوستانو سلامونه، هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې موږ او تاسو د یوټیوب کورسونه تعقیبوو او کوم کورس چې تاسو ته په پښتو ژبه جوړوم، انشاءالله تر ټولو به تکمیل ترینه کورس همدا زموږ او ستاسو وي. نو موږ او تاسو تقریبا 4 ویډیوګانې د یوټیوب په اړه باندې جوړ کړي دي چې د یوټیوب په باره کې معلومات تاسو ته ما وړاندې کوي. د خپل چینل لپاره د موضوع ټاکل مو تاسو ته وړاندې کړله او د یوټیوب لپاره جیمیل یا ایمیل او چینل جوړول. همدارنګه د یوټیوب د کاپي رایټ پالیسي په اړه باندې ما تاسو ته ټول مکمل توضیحات او تشریحات درکړله. په تیرو ویډیو کې ما تاسو ته ویله چې که چیرې موږ او تاسې ځینې شیان مثلا وغواړو یوټیوب ته خپل چینل ته اپلوډ کړو، پر هغه باندې کاپي رایټ سټریک یا کاپي رایټ کلیم باندې راځي. یعنې معنا دا چې موږ د بل چا څخه غلا کړې ده او د هغه مثلا جوړ سوي شیان موږ غلا کړي دي، خپل یوټیوب ته مو اپلوډ کړي دي، یا خپل هغه نفر ادعا کوي او یا یوټیوب یې د کنټینټ آی ډي په واسطه باندې د تکراري ویډیو پیدا کوي او زموږ او ستاسو چینل بیا موږ نسو کولی چې په هغه چینل باندې پیسې وګټو او مخته نسو تللی. نو دا خو ستونزمنه شوله که چیرې هر شی موږ وغواړو چې یوټیوب ته اپلوډ کړو، هغه یوټیوب زموږ ممانعت وکړي، موږ نسو کولی دا اپلوډ کړو. یوازینی شی هغه دا چې موږ باید خپله یې جوړ کړو. خو خوشبختانه نورې لارې داسې شته چې موږ کولی سو د خلکو جوړ سوي شیان واخلو، خپل چینل ته یې اپلوډ کړو یا د هغه څخه استفاده وکړو. نو هغه خپل ځان د مشخصې لارې لري چې زه تاسو ته هغه ټول اوس دا تشریح کوم. که چیرې تاسې د یوټیوب اړوند دا 4 ویډیوګانې چې ما جوړې کړي دي که مو چیرې دا نه وي کتلې او زه نه یاست په پوه سوي، حتما دا وګورئ. که نه یاست پوه سوي پوښتنه وکړئ. نن ویډیو چې زه تاسو جوړوم انشاءالله دا به تاسو ته تکمیل ترینه ویډیو. د دې څخه وروسته بیا تاسو ته زه هغه اپلیکیشنونه یا پلیټفورمونه درته معرفي کوم چې موږ څنګه کولی سو یوټیوب ویډیو په هغه کې ایډیټ کړو د ځان لپاره. نو راځو د درس لپاره. انشاءالله نن درس اسانه دی او ښه مو مکمل پوه کوم هم. ګورئ ما تاسو ته مخکې ویله چې موږ د هر چا جوړ سوی شی خپل یوټیوب ته نسو اپلوډ کولی. یوازینی شی چې موږ کافي کولی سو هغه دا چې موږ د یو چا ویډیو وګورو، د یو چا مثلا خط وګورو، د یو چا لیکل شوی بل شی وګورو، هغه باندې موږ ځانونه پوه کړو. یو مطلب چې موږ اخلو پر هغه باندې ویډیو جوړ کړو، هغه مطلب اخیستنه، آیډیا یا درس اخیستنه هغه کافي نه راځي. یوازینی شی چې موږ او تاسو کولی سو په یوټیوب کې وکاروو، ریوز یې کړو، هغه دا دی چې د یو چا مثلا تشریح په یو شي باندې ورکړې ده، هغه ته مې زده کړې، راسې تشریح ورکړې او بیا یوټیوب ته خپل ویډیو اپلوډ کړې. په دغه وخت کې ستاسو چینل ته هېڅ کوم ستونزه نه پیښیږي. که چیرې تاسې فقط یو سکرین شاټ هم تکراري راولئ، خپل چینل ته پورته کړئ، ستاسو چینل خرابیږي. که چیرې ویډیو څخه سکرین شاټ وکړئ، همدارنګه هر کار چې تاسو وکړئ که چیرې هغه لیسنس ونه لري، مثلا هغه څه چې تاسې اپلوډ کوئ هغه یو چا بند کړی د دې لپاره چې 2 نفر هغه وکاروي، نو ستاسو یوټیوب چینل خرابیږي. اوس موږ او تاسو کله چې غواړو د یوټیوب لپاره ویډیو جوړ کړو، 3 شیانو ته موږ او تاسو اړتیا لرو. یو انځورونه یا عکسونه چې موږ ورته ایمیج، ویډیوګانې او میوزیک. نور معلوماتونه چې دي هغه خو موږ او تاسو د ګوګل څخه هم لاسته راوړلی سو، په یوټیوب کې هم سرچ کوو. معلومات مشکل نه لري. د هر ځای چې تاسو معلومات جوړوئ هغه کافي کې نه راځي. یوازینی شی دا ویډیوګانې، میوزیک او انځورونه، دا شیان چې دي دا کافي راځي. نو اوس زه تاسو ته ځینې داسې سایټونه درته معرفي کوم چې تاسو د هغه څخه فري ویډیوګانې یعنې داسې معنا چې پر هغه که موږ چیرې وکاروو زموږ چینل ته هېڅ کوم مشکل نه جوړیږي، یعنې هغه لیسنس لري. دوی یوټیوب ته داسې مثلا یا خپل سایټ ته اپلوډ کړي چې د دې څخه هر څوک استفاده کولی سي. او د میوزیک لپاره همدارنګه موږ او تاسې فري سایټونه لرو. زه تاسو ته د دې سایټونو لینکونه هم په ډسکرپشن کې درته ایږدم، کولی سئ چې دا سایټونه وګورئ او استفاده ځینې وکړئ او د ځان لپاره ویډیوګانې یا نور متنونه یا ایمیج یا میوزیک ځینې ډاونلوډ کړئ او خپل د یوټیوب لپاره وکاروئ. اول د ویډیوګانو لپاره 2 سایټ دي، سایټونه ډېر دي، منتها دغه 2 سایټ چې دي دا بهترین سایټونه دي. یو د پکسل په نامه دی او بل سټاک فوټیج فار فری په نامه دی. دا پکسل که چیرې تاسې خلاص کړئ دوستانو، دا زه کلیک ورباندې وهم، په پکسل کې بهترین شان چې ویډیو ده او مثلا هر شی چې تاسو وغواړئ دلته پیدا کېږي. هم عکسونه پیدا کولی سئ، دلته هم ویډیوګانې. دا ټول شیان چې دي دا تاسې کارولی سئ. دلې ډاونلوډولی هم سي، ځای پر ځای درته ډاونلوډېږي، هم کار هم ځینې اخیستلی سي. او که چیرې
په یوټیوب کې هم وکاروئ، که ستونزه که مشکل تاسو نه پیدا کوي. ښه خبره دا ده چې تاسو دلته د ځان لپاره یو اکاونټ جوړ کړئ او ور داخل سئ او همیشه د دغه سایټ څخه استفاده وکړئ. نو کولی شئ چې دلته هم عکسونه پیدا کړئ، هم ویډیوګانې پیدا کړئ. داسې عکسونه ویډیوګان چې تاسې په یوټیوب کې وکاروئ تاسو ته کوم مشکل جوړ نشي. تاسو دلته د لاګین په اپشن کې کولی شئ ځان رجسټر کړئ او بیا استفاده ځینې وکړئ. دا یو سایټ سو، دا د pixel.com په نامه دا سایټ دی. موږ تاسو یو بل سایټ هم لرو چې د سټاک فوټیج په نامه باندې دی. پر دې باندې زه کلیک وهم، په دې کې هم همداسې فول ایچ ډي 4K ویډیوګانې دي او عکسونه به هم پکې په پکسل کې خو ویډیوګانې شته، هم عکسونه شته. کولی شئ چې د دې څخه هم استفاده ځینې وکړئ. دا هم بهترینه سایټ دی. زه تاسو ته لینک په ډسکرپشن کې ږدم. دلته ګورم راو تاسو چې اول دا سایټ زه غواړم تاسو ته ویډیو کې یو ځل راولم. نه پوهېږم چې دا سټاک فوټیج فري، زما انټرنیټ فکر کوم ضعیفه دی، خو دا دوه سایټونه موږ او تاسو لرو چې کولی شو د ویډیوګانو لپاره استفاده ځینې وکړو. اوس که چیرې وغواړو موږ او تاسو د ځان لپاره میوزیک وغواړو، مثلا یو میوزیک وغواړو، هغه څنګه استفاده کولی شو؟ د هغه لپاره هم ډېر سایټونه شته چې فري میوزیک تاسو ته درکوي. هغه میوزیک چې تاسو خپل چینل ته اپلوډ کړئ، کوم مشکل تاسو چینل ته نه پیدا کوي. خو دغه دوه سایټونه چې ما دلته درته راوړي د ساوند کلاود په نامه باندې او د فري میوزیک ارچیو په نامه باندې، دا دوه سایټونه چې دي دا بهترینه میوزیکونه لري چې هم کیفیت لوړ دی او هم ټول میوزیکونه چې دي لیسنسیبل دي، یعنی لیسنس دوی د یوټیوب څخه ورته اخیستی دی. که چیرې تاسو یوټیوب چینل ته اپلوډ یې کوئ، کوم مشکل نه لري، کریټ کمانډز دي. دا راځو پر دې باندې کلیک وهو، زه تاسو ته درښیم. ساوند کلاود په نامه باندې دی، یو دغه سایټ دی او بل هم فري میوزیک په نامه دا سایټ دی. زه تاسو ته دواړه دا لینکونه په ډسکرپشن کې درته ږدم. اوس موږ تاسو که وغواړو چې عکسونه د ځان لپاره مثلا کافي کو راواخلو او پر هغه عکسو باندې ویډیو جوړو، یا عکسونه مو پکارېږي خو داسې عکسونه چې هغه فري وي، زموږ چینل ته کوم مشکل پیدا نه کړي، نو دا به څنګه پیدا کوو؟ او که وغواړو چې عمومي په یوټیوب کې یو ویډیو پیدا کو او هغه داسې ویډیو چې موږ خپل چینل ته اپلوډ کو، کوم مشکل پیدا نشي، نو د دواړو دپاره د حل لاره شته. اول که تاسو غواړئ عمومي مثلا عکسونه تاسو ډاونلوډ کړئ، خپل یوټیوب چینل ته اپلوډ کړئ، کوم مشکل تاسو پیدا نه کړي، تاسو دا کار په ګوګل کې کولی شئ. ګوګل ته به راسئ، په ګوګل کې به سرچ وکړئ. مثلا دلته زه یو سرچ کوم مثلا د یوټیوب په اړه باندې، صحیح دی. کله چې دلته تاسو سرچ وکړئ د یوټیوب په اړه باندې، تاسو غواړئ ایمیج غواړئ، دلته دوستانو لیکلی دی ایمیج، پر ایمیج باندې به کلیک ووهئ، یعنی عکسونه تاسو غواړئ. اوس دا ټول عکسونه چې دلته راځي دا مشکل لري، تاسو نشئ کولی چې دا کار کوئ. نو دلته په دا بغل کې دلته لیکلی دی دغه درې خطه چې دی، پر دې باندې کلیک به ووهئ. چې پر دې مو کلیک ووهئ، په اخر کې یوسیج رایټ پر دې به کلیک ووهئ. پر دې دوه اپشنو کې به تاسو لومړی اپشن انتخاب کړئ، کریټیو کمانز لیسنس، دا به کار انتخاب کړئ. اوس دوستانو دغه عکسونه چې تاسو ته راځي دا ټول لیسنسیبل دي، معنا دا چې تاسو کولی شئ خپل د یوټیوب چینل لپاره دا وکاروئ. دلته ورسره لیکلي هم دی لیسنسیبل. که چیرې تاسو پر یو عکس باندې مثلا کلیک ووهئ او دلته بیا پر لرن مور باندې کلیک ووهئ، تاسو ته ټول مکمل توضیحات دلته راوړي چې تاسو کولی شئ دا دوباره وکاروئ، مشکل نه لري. په یوټیوب چینل کې کولی شئ وکاروئ. نو دا د عکس راخیستلو طریقه په ګوګل کې لومړی اپشن به انتخاب کړئ، لیسنسیبل چې درته راځي هغه ټول تاسو کولی شئ وکاروئ. او دوستانو که تاسو وغواړئ چې په یوټیوب کې یو ویډیو پیدا کړئ، هغه خپل چینل ته اپلوډ کړئ، تاسو چینل ته کوم مشکل پیدا نه کړي، دا طریقه هم زه تاسو ته درښیم. رابسئ لومړی به یوټیوب خلاص کړئ. په یوټیوب کې کوم شی چې تاسو غواړئ هغه به ورته دلته ورکړئ، سرچ پې کوئ. مثلا دلته زه لیکم یوټیوب، د یوټیوب په اړه باندې ماته صحیح پر یوټیوب باندې چې تاسو کلیک ووهئ، دلته اوس دا ټول ویډیوګانې چې دي دا کاپي رایټ دی. په دا بغل کې دلته درې اپشن چې دي، دا به پر دې به کلیک ووهئ. سرچ فلټر چې دی پر دې به کلیک ووهئ، لاندې به راسئ، کریټ کمانډز چې دی دا به انتخاب کړئ. کریټ کمانډز په د فیچر په خانه کې یا په اپشنو کې کریټ کمانډز دا به انتخاب کړئ. کله چې دا انتخاب کړئ ټیک علامه ورته ورکړئ.
بیرته به شاته ولاړ سئ. اوس دوستانو دا ویډیوګانې چې تاسو ته راځي دا ټولې هغه ویډیوګانې دي چې تاسو کولی سئ خپل د چینل لپاره دا وکاروئ. د دې به کارولو سره موږ په چینل کې هیڅ کوم ستونزه او مشکل نه راځي. مثلا دا ویډیو ده دا اوس د کریټ کمان په لیست کې راغلی ده. So, the other day I accidentally went to the gym without my earphones, which if you go to the gym, you know how much of a disaster that can be. I did my entire workout without watching YouTube videos, listening to music, or listening to podcasts. Literally, all I could do was sit there and think about myself, my future, my relationships, my to-do list, everything that I needed to get done. Completely opened my eyes. So I'm quitting YouTube. Let's talk about it. د عکسو د لاسته راوړلو لپاره What د ویډیوګانو د لاسته راوړلو لپاره د میوزیک د لاسته راوړلو لپاره ټولې لارې چارې ما تاسو ته در وښولې چې د میوزیک د لاسته راوړلو لپاره ما څو سایټونه شته چې هغه سایټو لینکونه زه تاسو ته په ډسکرپشن کې در کوم چې د هغه سایټ څخه کولی شئ فری میوزیک ډاونلوډ کړئ، خپل د یوټیوب د ویډیوګانو لپاره یې سیټ کړئ. او همدارنګه د عکسو لپاره ګوګل ته ځو، په ګوګل کې هغه اپشن چې ما تاسو ته په ویډیو کې ویل هغه انتخابوو، لومړی اپشن انتخابوو. کوم عکسونه چې موږ ته راځي هغه لیسنسیبل دي، هغه کولی شو چې موږ کار کړو. همدارنګه ویډیو چې ده هم که وغواړو چې د معلوم سایټ څخه هغه ویډیو چې د یوټیوب چینل ته یې اپلوډ کړو کوم مشکل پیدا نه کړي، کولی شو یو دوه سایټه ما تاسو در وپېژنل د هغو سایټو څخه را ډاونلوډ کړئ. که غواړئ چې په یوټیوب کې عمومي سرچ وکړئ کولی شئ چې په یوټیوب کې سرچ وکړئ او کریټ کمان انتخاب کړئ. په کریټ کمان باندې هم کوم ویډیوګانې چې راځي هغه ریوز دي، کولی شئ چې دوباره یې هم وکاروئ. نو دوستانو مکمل درس زده ما تاسو ته درکوي، کولی شئ چې تاسو هم استفاده ځینې وکړئ، کار ځینې واخلئ. دا زموږ او ستاسو 5مې ویډیو ده. انشاءالله راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته هغه اپلیکیشنونه معرفي کوم چې موږ څنګه کولی شو خپل د یوټیوب ویډیو اپډیټ کو، تملاین ورته جوړ کو او نور برخې. انشاءالله یوه یا دوې ویډیوګانې نورې ستا چې زه هغه هم جوړې کړم، بیا به موږ او تاسو د یوټیوب چینل شروع کوو او مخ ته به ځو. زه به بیا د هر یوه د یوټیوب چینل لینک خپل په ګروپ کې شیر کوم. انشاءالله ډېر ژر به هم تاسو کولی شئ چې خپل د یوټیوب چینل سبسکرایبر پوره کړئ.